لویدیځه غاړه د اسرایلو او اردن د سیند ترمنځ یوه اوږده او له غونډیو ډکه سیمه ده. د اسرایلو او فلسطین ترمنځ شخړه هم پر همدې ځای ده. په منځني ختیځ کې د 1980 کال له جګړې را پدې خوا دا ځای د اسرایلو تر ولکې لاندې دی. تر دې وړاندې د اردن په کنټرول کې و. تر هغه مخکې د بریتانیا او تر هغه وړاندې بیا د عثماني امپراتورۍ برخه وه. خو له پیړیو را پدې خوا دا ځای د فلسطیني عربانو کور دی. نن ورځ دلته 3 میلیونه ژوند کوي. د ډېره وخته ګڼ کسان دې ځای ته د راتلونکي فلسطیني هیواد د مرکز په سترګه ګوري. د 1980 کال له جګړې را پدې خوا اسرایلي ملکي کسان په لویدیځه غاړه کې میشت سوي. دوی د اوفرا اولادونه دي. 40 نوي یهودي کورنۍ په هغو ځایونو کې میشتې شوي چې یو وخت د عربو مځکې وې. ځینې بیا په دې سترګه ورته ګوري چې ګواکې دوی خپل هغه ټاټوبي ته چې په انجیل کې یادونه سوې ورګرځېدلي. لومړی په کراره میشتېدله، خو د 1980 کلونو را پدې خوا په لوی شمېر ورغلي. اسرائیل وایي دوی د ځان د خوندي ساتلو لپاره ځینې مځکې باید وساتي، او دوی وایي یهود حق لري د خپلو نیکونو ټاټوبي ته بیرته ور وګرځي. خو د نړیوال قانون پر اساس په دغو سیمو کې د یهودو میشتېدل ناقانونه دي. له 1980 کال را پدې خوا د اسرائیلي یهودو شمېر چې په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې ژوند کوي مخ په ډېرېدو دی. د لویدیځې غاړې دې نقشې ته وګورئ. میشت سوي ګډوډ ښکاري. ځینو د فلسطینیانو د ښارګوټو په منځ او شاوخوا کې دیوالونه پر ځانونو راګرځولي. د میشتو کسانو له خوندیتابه لپاره پنجرې، سړکونه او څارځایونه جوړ سوي. که د فلسطین راتلونکی دغه ځای وي نو دا ورځ په ورځ له حقیقته لیرې ښکاري. خو یو کار چې اسرایلو تر ننه نه دی کړی د لویدیځې غاړې د ځان کول دي چې د دې سیمې آبادۍ د اسرایلو برخه وګڼي. که حکومت دا کار اوس وکړي نو یهود میشت کسان چې د اسرایلو تابعیت لري په رسمي توګه به د اسرایلو په خاوره کې ژوند کوي. دا به یوازې هغه کسان نه وي چې د سولې په پلان کې راغلي وي، بلکې ټول به پکښې شامل وي. خو دا خبرې ټولې اوس ولې راپورته کیږي؟ دا په دې خاطر چې دمګړی ډونالډ ټرمپ په واک کې دی. د امریکا په ولسمشرانو کې دی تر ټولو ډېر د اسرایلو ملاتړی دی. تاسو د اسرایلو تر ټولو ښه ملګري یاست چې څومره هم په سپینه ماڼۍ کې تېر شوي. د سږ کال په لومړیو کې ولسمشر ټرمپ د سولې یو بل پلان راوړاندې کړ. د 1980 کال له کرښو را پدې خوا ډېر بدلون پکښې راغلی. په دې پلان کې د لویدیځې غاړې درېیمه برخه د اسرایلو په ولکه کې راغلې چې دا تر پخواني وړاندیز ډېره زیاته ده. په دې پلان کې د فلسطیني هیواد یادونه په هغو برخو کې سوې چې شاوخوا سره پاشلي دي، هغه هم 4 کاله تر سختو شرایطو وروسته. د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لپاره دا کار یوازینی موقع ده. دی ډېر لیواله دی بالاخره هغه مشر وي چې د اسرایلو کنټرول پر لویدیځه غاړه قانوني او یو نه بدلیدونکی حقیقت وګرځوي. او دی په دې پوهیږي چې دا چانس به بیا نه وي. ځکه که چیرې په نومبر کې ډونالډ ټرمپ بیا ونه ټاکل سي نو یوازې یو څو میاشتې په دفتر کې پاتې دي. په دې کار سره به ښایي ډېرې شخړې رامنځته سي، کیدای سي تاوتریخوالی پیښ سي. فلسطینیان به دې ګام ته په دې سترګه ښایي وګوري چې د خپل هیواد لرلو خوب یې نور بیخي له منځه تللی، او اسرایلو ته به سخت ډیپلوماتیکي تاوان واوړي، ځکه د ټرمپ له ادارې پرته نور ډېری کسان د دې ګام مخالفت کوي.